د سره دا بیع کړي وای ما د حضور لاس کې لاس ورکړي ما ته حضور ویلي چې والنصحاء لكل مسلم زړه اصول ماهرم ما ته پته چې مارکیټ کې دا 300 دی نو زه چې دله اوس 300 ورکوم دا د هغه بیعت چې کوم دی سید مخالفت دی نو اکابر صحابه دا غي ژوند او زندګو کې انقلاب راوسته دی او په هغې باندې ګامزن بیا پاتې شوي دي نو هغه چې کوم دی سید د دغې برکتو په دې وجه باندې د دواړو جهانو سردار علامه عیني بدر الدین عیني د بخاري شرحه کې دویم جلد کې عمدة القاری کې دا واقعه را نقل کړې ده د یو حدیث مبارک لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا ناستو دا په صحابو کې هغه عبادت گزار صحابي دی چې بخاري دا هغه واقعه را نقل کړې چې دله پلار واده وکړه دی به د ښځې ملاقات ته د عبادت د لاسه روزګاري ده د شپې تهجد د ورځې روژې حتی چې پلار حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر هغه په دې مجبور شه چې لاړ او رسول الله ورته په جرګه باندې راوسته چې دې هلک ته ووایي چې دا عبادت لږ کم په جرګه د رسول الله په عبادت کم کړی دی دا حضرت عبدالله ابن عمر دی د حضور سره چې کوم دی ناست دی وایي دا الله پیغمبره نصیحت راته وکړه اصلاح مې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وایي کیف انت یا عبدالله اذا بقیت في حصالة من الناس چې کله بیکاره معاشره کې پاتې شي خلک بیکاره شي خلک بېدینه شي خلک بې حیا شي او ته دینداره انسان یې نو ما تا نه تپوس کوم دا خپله مسلماني به څنګه بچ کړې دا خپله دینداري به چې کوم دی څنګه بچ کړې اذا بقیت في حصالة من الناس چې بیکاره خلکو کې پاتې شي نو حتی مرجت عهودهم وخلق وعدې به ختم شي واماناتهم خلکو کې به خیانت راشي امانتونو کې خیانت به شروع شي واختلفو خلکو کې به اختلافات راشي د علماو نه به خلک نفرت اختیار کړي د علماو نه به خلک لرې تښتي نو دی حضرت عمرو بن العاص عبدالله ابن عمر رضی الله عنه سره ښکته کړی دی نبی علیہ السلام ته وایي قال کیف افعل یا رسول الله دا الله پیغمبره زه مې حیران کړم دغه ټایم کې به زه څه کومه ستا څه هدایات یې هغه راته راکړه علامه عیني ورته فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته چې کوم دی وفرمایل علامه عیني فرمایي وایي حضور مبارک ورته فرمایي چې تحفظ ما تعرفو نیکۍ به راټینګې کړې وتدع ما تنکرو منکرات به چې کوم دی صرف دا پرېږدې وتقبل على خاصتک او نیکان او بزرگانو سره برابط او تعلق قائم کی چې د دوی نه اخوا دیخوا نشي وتدعهم وعوامهم عوام خلق به پرېږدي دغه ټایم کې د هغې مجلسونه پرېږده د هغې سره ناسته پاسته چې کوم دی صرف پرېږده دا خواص راټینګ کا د دې خلکو مجالسو ته راشه د دې خلکو په لاس کې لاس ورکړه د دې د درس په حلقو کې چې کوم دی صرف کښېنه دا د حفاظت چې کوم دی صرف ذریعه ده نن تاسو وګورئ نن په دې اوسنو حالاتو کې د علماو نه د دینداره طبقې نه د خلکو د نفرت د پیدا کولو کوشش دا منظم انداز کې چې کوم دی صرف روان دی روغه خبره نیکه خبره دا چې کوم دی صرف چاته کولی نشي په دې وجه باندې په دغه اوسنو حالاتو کې د دې اجتماعاتو چې دا کومه اجتماع حضرت شیخ صاحب هغې چې کوم دی منعقد کړې ده په دغه حالاتو کې د داسې اجتماعاتو انتهایی ضرورت دی او د دغې اجتماعاتو دا پیغام چې دا نن دلته دا اکابر علماء کرام هغې دلته کې په دغه سټیج باندې ستاسو وړاندې چې کوم دی صاحب راځي به او دا اکابرین د امت کوم هدایات تاسو ته درکوي نو چې هغه تعلیمات او هغه هدایات دا تاسو چې کوم دی هغه خپلو علاقو ته او خپلو عوامو ته چې کوم دی صرف ورسوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه دا د یمن په نوابانو کې دی نوجوان دی حضور له راغی شل ورځې د رسول الله سره تېرې کړې د حضور په لاس باندې بیعت وکړه شل ورځې بعد رسول الله ته محسوسه شوه چې دی نوجوان دی واده یې کړی دی حضور ورته فرمایي کور ته دې غالبا نه کېږي وایي او وایي کور ته لاړ شه خو دا څه چې دلته زده کړل نو د دې تعلیم به هلته کې ورکې دا به ځان پورې محدود نه ساتي کور کې کور والا ته د مانځه حکم کوه
د جمع اقامت کوا او دارنګ یو کس دی آسان کوي مشر جمع ته وړاندې کوي دا تعلیمات رسول الله ورته ورکړل نن د دغه مقصد لپاره دغه اجتماع منعقد ده نو الحمدلله چې دا کوم صفات د رسول الله فرایض منصبیه درته ما بیان کړل دا په اتمه درجه کې نن په حضرت شیخ طاهر کې موجود دي علمي اعتبار سره الحمدلله چې په کوم مولا باندې ګوتک دی نو هغه چې کوم دی صاحب شاګرد وي زه دې دین طرف ته ځم بل علاقو طرف ته ځم هلته مانه کسان تپوس وکړي وایي یاره شیخ طاهر صاحب خو درسره دی که نه نو ورته یم راسره دی وایي ته څنګه پېژنې سپین ږیري سپین ږیري هغه وایي زما استاذ دی نو الحمدلله چې نن هغه غرونه د هغه د شاګردانو نه چې کوم دی صاحب ډک دي د هغې علمي چرچې دا الحمدلله د درس په دوران کې دا په هغه وخت کې چې د سکول نه وړاندې هم کمې وې نو الحمدلله علمي دنیا باندې هغه حاوي شوی او اوس هم الحمدلله د دغه ذوق په حالت کې زمونږ ادارې ته پابندۍ سره هغې چې کوم دی صاحب ځان را رسوي او زه دفتر کې ناست یم د دې اواز دفتر ته راځي دا د دوی خصوصیت دی چې په تمام ګڼټه د احادیثو کې د دوی په درس کې خارجي خبره نه بس د حدیث نه خبره سټارټوي او په حدیث باندې چې کوم دی صاحب ختموي الحمدلله علمي اعتبار سره هم استاذ کور دی او دارنګې چې کوم دی نو که د هر دا څومره فنون دیني مدارسو کې پړاویږي نو هغه اعتبار سره چې هغه کمې خوبۍ او کم صفات په یو مرشد کې او سالک کې پکار دي نو الحمدلله علمیت هم هغه چې کوم دی صاحب د چا نه کم نه دی هغه ضرب المثل دی او چې کوم اخلاص سره الحمدلله هغې دلته کې دغه د تصوف او د خانقاهي نظام په کومه طریقه باندې الحمدلله د عوامو د اصلاح او سره د ضعف او د کمزورۍ او د دومره انتهایی ضرورتونو باوجود الحمدلله د عوامو غم خادی د هغې هغه اجتماعاتو ته په مړو کې چې کوم دی اصلاحي بیانات کول په روغو جوړو کې نو الحمدلله هغه تمامې شعبې هغې را ټینګې کړي دي ضرورت د دې خبرې دی چې د هغې دا وجود د خپل ځان دپاره یو عظیم نعمت وګڼو او دا خپل ربط او تعلق د هغې سره قایم کړو دا خپل د اصلاح دا لاس دا د هغې په لاسو کې چې کوم دی صرف ورکړو انشاءالله تعالی دا به زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د خوشحالو یو عظیم سبب او ذریعه واخر الدعوانا الحمدلله